د عمران خان له کارکنانو سره پر ډیچ چوک باندې کومه واقعه راغلې، ولې دوی شاته سوي؟ نن یو داسې حقایق ښکاره کړل څو چې ډېرې رسنیو دا پټ کړی او له چا سره یې نه شریک کوي. نن یې زه له تاسو سره شریکوم، دا مکمل معلومات حاصل کړئ، ترلاسه کړئ. راځئ نن دا یوه ویډیو وګورو. ګنډاپور سه په خپل باندې ماما باندې आवाज وکړ، واله کو درېګا د کم ځای ما ته ویز دی روجه ما نو زما به سر باندې شفقت پر نظر لاسم کې خو او چې هغه سره گاډي کم سکیورټي و نه هغه आवाज وکړ پی ټی آی یو کارکون او نه ایتی اچ رااله نو ورته ماسک راواله پوي شو کنه وې د تورکا ګنډاپور سه ماسک ماته په خپل باندې راواچو ماته دا زماته ګپ شو زماره طرف پتا ته زړه خوشاله شوم شیلینګ شوه دی دا سی راوریدل لکه د باران د اساس کې نه دا شیل شروع شو په بار ډیر سوندل کې ناشته مو زما سره په خوا کې ملکایا زدل چې هغه پاکستان تحریک انصاف چې کومه په ډی چوک کې واقع راغلو پاره کې د گرفتار شو تقریبا 100 ورځې هغه الته مقامي پټانه کې وداغه نه بعد د گرفتاری نورسته د کور تر رسیدلې کومه واقعیا په ډی چوک کې راغلي واغه انکو د کحال په کوم سترګو چې د کم سلیدلې نو هغه وستاسو په خپل د خپل خپل باندې بیانې دغه یو څو خبرې دی ریکارډ کو بیا خصوصي د دې څخه کومه سب راغلی د کوم واقعیا راغلی کوم خبر راغلی دیو د دې نه په کم ټیم روان شو د سپ میشن باندې روان شو دی ټول چې کوم انکو د کحال د په ډی چوک کې بده باندې کم ظلم شوی دی کم فایرینګ شوی دغه نه بعد په کومه طریقه باندې گرفتار شو دغه ټول واقعیا زر د ریکارډ کوم د خپل خپل باندې چې کوم خبرې تاسو به واورئ. انکل ډیره مهرباني چې ټیم امر راکو په خیر علي ما مبارکباد در کوم چې هایدي او شو او کور ترالي لګ مختصر زمون کتونکو ته لګ بیان کړي په ډی چوک کې د واقعیا کله رااله سټیم یا خصوصا چې کله د بجلی بند شو نو فایرینګ په سټیم باندې شروع شو تاسو کم ظلم وشو درته وایي سخت ټول نه مخ کې احمد علي ورار ستړي رمننه او دلته پر اتګ زمون غریب خانه ته جهان مننه قدر منډي کلسوم هسپټل الته موږ د ماخام مونږ کړی دوه ورځې دوه نیمه ورځې موږ په لار باندې تیرې کړو او موږ په تیمم باندې مونږ کړو نو ډېر د خوشحالي خبردار چې ځالته ورسېدم نو نږدې یو جمعه تو مالته کلا او دس کو بیا مې د شکرانې لپاره دوه رکعته نه پلم وکړو او ما هم مونږ ځالته وشو بیا چې موږ واپس رالو زمونږ چې کوم ایم پی ایس اف دی یامین خان هغه ما سره الته میلاو شو ماته وایي راغلی ما یو جی راغلی ما د کسان غلي کې بیا رااله مالته پوه شوې کنه نو ایم پی ایس اف ماته ویل چې راسي کو چې مخ ته وړاندې بزو کنه ګنډاپور سیب چې کوم وینا کړو دا فائنل کالو د خان سیب د پاره د خلکو د پی ټی آی د ورکر د ایم پی ای د ایم ان ای چې څومره لیډرشپ او داغه دومره جذبه چې که زموږ سرونه مزي کنه هم بډی چوک ته ځان رسو دا د څه خلک مې پکې لیدلی چې ماسک وسره نو د څه خلک مې لیدلی چې په کونټي راغلی په کونټي او د پیادل چې څومره مزلی نو په کونټي هم کړوي چې مونږ ځان ته وکتل خو چې مونږ په لاس روغ په خپو روغ یو نظرونه برابر دي مونږ لکه حیا راتل چې دا خلک په دې حل کې ځي کنه نو مونږ نه د بکار چې شاته پاتې شو او بیا سپیشلی زه د پی کې بار چې زما څومره مرګري دي نو ټول الحمدلله سره د ایم پی ایس او ام ان ایس او مونږ یو ځای تل یو فیش کنه کم اخیری چې ریلوی سټیشن دی د ډی چوک نه تقریبا 10 منټ لار په پاتې و چې بس هغه ته موږ رسیدو په دې کې اتوماتیکلی چې دینو بجلی بند شو بالکل سنسان حالات شو تیار شو او د کوم چې چتونه د مخ کې نه شیلینګ دومره سیوا شو چې د خلکو نظرونه او چا سره ماسک سره سره سیټ اپ برابر اول او ای فایرینګ وشو فایرینګ چې وشو هغه دا مطلب چې د خلک بلکې واپسی وکي په هوایي فایرینګ باندې د خلکو وسلې نورم بلند شوي بل چې مونږ بالکل واپسی نه کو خان سه په جیل کې دا لاست فائنل کال لکه بده کې مونږ واپس شو مونږ خان سه بیل د کنټینر شاته نه چې څومره شیلینګ شوی دی دا سی راوریدل لکه د باران د اساس کې نه دا شیل شروع شو ګنډاپور سه په خپل باندې ماما باندې आवाज وکړ واله کو درېګا چې زه درې د مانه تاسو کو سلام راسو کو زما بل لاس باندې زور کو ویل د کم ځای ما ته ویز دی روجه ما نو زما به سر باندې شفقت پر نظر لاسم کې خو او چې هغه سره گاډي کم سکیورټي و هغه ته आवाज وکړو او نه ایتی اچ رااله نو ورته ماسک راواله پوي شو کنه وې د تورکا ګنډاپور سه ماسک ماته په خپل باندې راواچو ماته دا زماته ګپ شو زماره طرف ته سوتن اذان کې دو نو حالات دي شو چې د هر طرف نه چغه او یو سنسان حالات او تیار وا سوګنالو ته پریوتی دي چا لاس نیولې په لاس لګېدلې سوک په خپل لګېدلې زمو ډیر دي سرونو چې هغه ویل چې دی واپس رااله او راو تختید ولادي خلکو ته زم چې د پټاخې ډزم نه دی لیدلې او د بلستونو نه مولې پوي شوې کنه الته چې په میدان کم خلک کنه او د خواته د بارود یو شرنګ وشي کنه بیا هغه ته پته ولګي چې را سره سوپخي کنه نو موږ انسانانو د غوښنه جوړي زما سره ولیندا یو ماسکو ما سیټم بم وړیو د ځان سره ما ځان سره کروز مازایل وړیو یا میټینګ بولیو ما سره کوم بولی فروټ جیکټ چې بس هغه به ما ډزې کولې زو بچ کېدم له هغه عمر خلک پراته و د په سوشل میډیا باندې سوګ نه خي
خبره د زرګونو د بسونو کې نه ده. متانه کې بیا تاسو دلته گرفتار شو کوم متانه ته وړو شوي هزرو چې کوم پولیس سټیشن وو د هغې پولیس چې کوم وو نو انچارج و سره سب انسپکټر وو او د هغې سره چې دی نو لس 15 شلو پورې نفري وه 2-3 موبایل ولاړو یو وین ولاړو مونږ له څه ټیم نه دی راکړی. مونږ وګورو نو اکثر پاکستان تحریک انصاف ته چې چا قرباني ورکړله نو دغه د نچلې سطح چې کوم ورکر دی هغه د قرباني ورکړله خو پاکستان تحریک انصاف باندې بیا هغه خلک قابل شوي دي چې هغه په چترۍ باندې راغلي دي هغه په پیراشوټ باندې راغلي دي نو دغه ورکر چې کوم ذمہواري ونه هغه داسې حد له ورکړه چې هغه تقریبا ځانونه پکې ورکړل دي هغه چې کوم نو د جان قرباني ورکړل د مال قرباني ورکړل خو بیا کله دغه ورکر وخره. دوستانو دا ویډیو تاسو وکتله پښتنو کې متل د وای هغه ځکه سوځي شعور باندې بلیږي یقیني د دغه میدان حالت او هغه چاته معلومات کیږي چې کوم په دغه ځای کې شریک وي یعنی ډیر داسې مثلا کله چې دا واقعا فیکس او د پی ټی آی کارکنان پر شاسو پر فیسبوک باندې داسې پر ټولو سوشل میډیا پلیټ فارم باندې دغه مثلا پوسټونه کېدو دا خبرې کېدلې چې مثلا څنګه وتښتېدې په 15 منټه کې ولاړه په ځغاسته سواس ناکامه سواس ولې نه ودرېداس والله بالله چې یو اسلحه یو نفر ته ورکړه 50 نفر 100 نفر هم یې مقابله نشي کولی 1000 نفر هم مقابله نشي کولی بیا داسې چې مثلا هغه په ټول په خالی لاس باندې هغه داسې په لاندې ځای کې سراجم وي او له تا سره یوه مثلا تا سره اسلحه یو خو څه کوي چې مثلا په سلاو نفر او بیا د بلډینګ یا د مثلا د عمارت پر داسې لوړ چت باندې ورته کېنه چې هغه د محفوظ ځای نو ته څه فکر کوي چې دا یو بل تا څخه روغ لاړ شي دا یو بل تا څخه خلاص دا خلک بیا بل تا سره مقابله وکړي چې دا خلک په تس لاس باندې هیڅ هم نشته ورسره بیا اسلام آباد خو ټول داسې جوړ ځای دی چې هلته ډبره هم د غورځلاو نه پیدا کېږي چې ته د مقابل لوري سره مقابله ورباندې وکړي نو په هغه ځای کې چې هر څومره ټینګي چې هر څومره غیرتمند چې هر څومره تکړی ځان نسي ټینګولی نو دا خبرې مثلا د پیغور دي او دا خبرې اول باید سړی په خپل ځان کې دا سوچ او فکر ووایي په خپل ګریبان کې چې که چیرې زه د عمران خان کارکنانو پر دې ځای باندې وم لکه دوی چې آیا ما دا مقابله وسره کړې وه په خپل ضمیر کې دا وګوري چې دا مقابله وسره کولی سوی که نه سوی نو معلومه خبر ده نیس سره کولی نو پر بل دیم تنقید نه کوي پر بل دیم دا خبرې نه کوي چې مثلا تا دې مقابله نه سوی کولی ها دې وکړو بله خبره دوستانو په دغه ځای کې یقیني سخت حالاتو میډیا یې نه نشر کوي ما تاسو ته مخکې مو ویل بیا هم درته هم لکه دا کس وایي والله اعلم څوک وایي 200 څوک وایي 300 څوک وایي 400 خو دومره تعداد باندې دي چې آیا دا به حقیقت لري که نه لري د نواز شریف دی پارټي والا یو پیج د مثلا جوړ شوی د پاکستان مسلم لیگ نن په نامه باندې ډیر مشهور ډیر فالوور هم لري زه فکر کوم چې والله دا څنګه کسان دي چې دا حقیقت ګوري نه او که دا بې عقلان دي فیږي نه په دې سر نه خلاصېږي او که یې ګوري پر دې باندې منافقت کوي په هره ویډیو کې تاسو وګورئ دا وایي د پی ټی آی یو کارکون دي ما ته دا ثابت کړي چې دی یو کس شهید شوی دا ټول دنیا وکتلو خو لیکن رسنۍ پر دې باندې نه نشر کوي میډیا یې نه نشر کوي او دوهمه خبر مثلا تاسو یې وینئ پر میډیا باندې یو کس راشي او دا مثلا کله په پښتو کله یې څه اردو زده کړي او دا ووایي چې مثلا زه افغانی وم د په پارټۍ کې وم داسې و ما ته حرفۍ راکړې وې هاو دا ټول د دباو دا ټول د بدنامولو دا هیڅ حقیقت نه لري دا له حقیقت څخه لري خبر ده ولې میډیا د دې کورنۍ ته نه ځي چې آیا دغه خلک مثلا ولې داسې شهیدان شوي دي ولې دا حقیقت میډیا پر میډیا باندې مخ باندې نه راوړي د نورو بهرنیو ملکو میډیا تاسو وګورئ پر هغه باندې دا حقیقت نشر کیږي او بی بی سی نیوز وګورئ بی بی سی چې هغه په هر هیواد کې ده هغه دا حقایق نشر کړل د پاکستان حکومت د شهباز شریف حکومت هغه مثلا دا یو فیصله کوي چې پر بی بی سی چې د دروغ وایي پروپاګانډې کوي پر هغه به مو په خپل هیواد کې پابندي لګوو ځکه چې بی بی سی هغه داسې څه وویني هغه ټول نشر کوي هغه ستا په حق کې که د بل په حق کې که هر څه وي هغه حقیقت نشر کوي خو عمادي وایي د بی بی سی دی پابندي ولګول شي که څه هم د بی بی سی مثلا دوی یې رښتیا درېیمه یې دروغ ده خو دغه خبر مثلا څه ده په دې کې تر ډېره حده صحیح د دروغ به وي خو تر ډېره حده په حقیقت کې هم ولو خو دغه د پاکستاني رسنۍ چې دي داسې در چې په ولکه کې زور دباو لاندې هغه دغه خبرونه نه نشر کوي هغه نه ودې ځای ته ځان تیاروي بیا داسې مثلا له هغه پیج څخه چې د نواز شریف د پارټۍ ده مثلا هغه هم دغه پوسټونه کوي وایي که چیرې دا کسان شهیدان شوي زخمیان شوي د دې کورنۍ ولې نه راځي پر میډیا باندې ولې نه غږیږي نو میډیا یې کله ښکاره کوي
څومره کوشش به د خلکو کړی ولار څه پرایویټ میډیا او دغه د شخصي خلکو مثلا پیجونه وګور پر ټولو باندې ستا دا یو خبره میډیا نه نشر کوي نه میډیا ورځي پر میډیا پابندي ده بل خبره کچیره دا کس سبا داسې وای مثلا د حکومت خلاف سبا دا سړی هم ورک ده سبا دا سړی ته مشکل جوړي سبا دا سړی په مصیبت کې گرفتار کیږي نو هغه کس وایي یعنی زه په داسې معاشره کې زندگی کوم چې په هغه کې حق او نه حق ته نه قتل کیږي نو هغه غریب داسې دی بیچاره او د مظلوم زندگی تیروي نو ځکه مثلا د خپل بیان نه نشر کوي